السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی نن بیا د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په دې ویډیو کې غواړم درته وښیم چې څنګه کولی شو کوم اپلیکیشن چې له پلی سټور څخه نه انسټالیږي، یعنې پینډینګ حالات کې وي، نو هغه اپلیکیشن موږ څنګه کولی شو چې خپل موبایل کې انسټال کړو. ټوله طریقه به په انشاءالله په دې ویډیو کې درته ښیم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. او دوستانو، مخکې له دې چې ویډیو باندې پیل وکړو یوه یادونه کومه، که چیرته مو زما د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په مهرباني سره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ. او بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو چې موږ هره نوې ویډیو پورته کړو نو تاسو ته به پر خپل وخت سره دررسیږي. او دوستانو، که چیرته مو ویډیو خوښه شوه ویډیو ته حتما لایک ورکړئ. نو دوستانو، راځئ ویډیو پیل کوو. نو دوستانو، پلی سټور ته راځو. یو اپلیکیشن ګورو. مثال زه په دې اپلیکیشنونو کې یو اپلیکیشن انسټالوم. دلته تاسو وګورئ چې دغه اپلیکیشن د پینډینګ په حالات کې ده، یعنی دغه اپلیکیشن نه انسټالیږي. نو موږ باید څه وکړو چې دغه اپلیکیشن انسټال شي. نو دوستانو، له پلی سټور څخه وځو. نو تاسو به راسئ سیټینګ ته، موبایل سیټینګ ته. کله چې د موبایل سیټینګ ته راغلی، نو دلته به دوستانو لاندې راشئ او دلته اپس اپشن چې وینئ په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه، دلته دوستانو تاسو به پلی سټور پیدا کړئ. پلی سټور دغه ګورئ دوستانو، دغه پلی سټور ګوګل پلی سټور ده، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، دلته به دوستانو بیا سټوریج باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سټوریج باندې کلیک وکړ، دلته به کلیر ډیټا باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیر ډیټا باندې کلیک وکړ، نو دلته به بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې اوکې باندې کلیک وکړ، نو ستاسو مشکل به حل شي. اوس راځو پلی سټور ته چې آیا زموږ اپلیکیشن رښتیا هم انسټالیږي او که نه. دلته یې ګورو. تاسو ته به په دې ډول صفحه خلاصه شي. نو دلته مثال هر یو اپلیکیشن چې تاسو غواړئ هغه اوس انسټال کړئ، نو تاسو به په ډېر اساني سره انسټال کولی شئ. نو زه غواړم دغه اپلیکیشن انسټال کړم. دغه ایمو زه انسټالوم. اوس دلته په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، نو دلته دا به اوس انسټال شي. نو دا دی دوستانو، تاسو دلته